ګلبدین حکمتیار څنګه ولې طالبانو ته زارۍ شروع کړې؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امنیت په تامین کې له طالبانو سره اغیزمنې همکارۍ ته چمتو دی. د ښاغلي حکمتیار د تازه وینا یوه برخه چې پرون سهشنبې د هغه اړوند تلویزیون بریا خپره کړې ویلي چمتو یو چې د امنیت په تامین کې اغیزمنه مرسته وکړو او انشاءالله د حزب اسلامي مجاهدین دغه وړتیا او اهلیت لري. همداراز خپله طرحه او وړاندیزونه به د اسلامي امارت مشرانو مخې ته هم کیږدو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې د ګوند اړوند کسان د دوی زبرځواکونو خلاف د جګړې تجربه لري او کولی شي طالبانو سره په تعلیمي برخه کې هم مرسته وکړي. حکمتیار همدا شان ویلي حزب اسلامي کولی شي چې د کادرونو او ظرفیتونو په برخه کې د طالبانو لاسنیوی وکړي. ټول حکومت د اسلامي امارت وي، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه موږ ته راوسپاري. مسؤلیت یې هم قبلوو او باور لرو چې له دې دوو وزارتونو به فعاله ادارې جوړوو، داسې چې هم ولس قانع وي هم نړیوال. دغه پخوانی جهاد مشر څرګنده کړې چې له دې وړاندې حکومتونو کې د شاملېدو اراده نه ده کړې، خو اوس چمتو دی چې د ولس لپاره رضاکارانه دغه کار وکړي.